هلمند کې د نړیوالو او خصوصي رسنیو خبريالان په دې ولایت کې د خبريالانو لپاره د ظرفیت لوړونې د پروګرامونو غوښتنه کوي. دوی وایي د وروستي تحول پر راتګ سره ګڼ شمېر مسلکي خبريالانو د اقتصادي او نورو ستونزو په خاطر خپلې دندې له لاسه ورکړي دي او پر ځای نوي ځوانان دغې برخې ته راغلي دي. دوی د دولت او نړیوالو بنسټونو څخه د دې خبريالانو لپاره د ظرفیت لوړونې د پروګرامونو غوښتنه کوي. رسنیو کې ډېری فني کارکوونکي اوس نشته، هغوی تغییر د وظیفې کړی. دلته یوه لویه تشه محسوسېږي چې د همدغه تشې د ډکولو لپاره اړتیا زیاته دې ته لیدل کېږي چې نوي راغلي کسان د رسنیو کور ته دا باید ټرین سي، دوی ته ورځني لنډمهاله اوږدمهاله ورکشاپونه دایر سي. د رسنیو د ملاتړو بنسټونو څخه مو غوښتنه دا ده چې هلمند ته خپل هغه سهم چې دوی په خپلو بودیجو کې لري زیاتو پام ورته وکړي. په هلمند کې موږ ډېر داسې ځوانان لرو چې هغوی دې ته لیواله دي رسنیو کې کار وکړي. په ورته وخت کې د هلمند سیمه ییز مسؤلین ډاډ ورکوي چې هر نړیوال بنسټ چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي دوی ورته هرکلی وایي او په خبره یې چې په راتلونکي به هم د رسنیو او خبریالانو سره د خپل وس او توان مطابق په یاده برخه کې مرستې وکړي. موږ د هر هغه بهیر ملاتړ کوو چې په هغې کې زموږ رسنۍ پیاوړې کېږي او د هغوی اقتصادي ستونزې حل کېږي او خبریالان ورسره وسا کېږي او د هغوی لپاره سهولت پیدا کېږي. انشاءالله په راتلونکي کې هم موږ د دې لپاره اراده لرو چې هغه بنسټونه چې په دغه برخه کې کار کوي د هغو د لارې هم د رسنیو خبریالانو سره مرستې راجلب کړو او هغه څه چې زموږ په توان او په طاقت کې وي انشاءالله موږ خپل وس په دې باره کې نه درېږو. هلمند کې خبريالان داسې مهال د خبريالانو د ظرفیت لوړونې د پروګرامونو غوښتنه کوي چې تازه په دې ولایت کې یو شمېر خبريالانو او د رسنیو کارکوونکو ته د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا د لومړنیو روغتیایي مرستو یو ورځنی ورکشاپ وړاندې سو. مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي راتلونکي دا او دې ته ورته نور پروګرامونه لا ډېر کړي. په هلمند کې د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې لخوا څخه سیمه ییزو خبريالانو او ملي او نړیوالو خبريالانو ته د کومکي اولیه یا لومړنیو بیړنیو مرستو په اړه باندې ورکشاپ ورکول سو چې په دې ورکشاپ کې د بیلابیلو رسنیو خبريالانو ګډون کړی وو چې دا پروګرام د یوې ورځې لپاره وو او په راتلونکي کې د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټه دا او دې ته ورته پروګرامونه تر کار لاندې لري چې انشاءالله ژر به پلي سي په ټولو ولایتونو. هلمند کې داسې مهال خبريالان د ظرفیت لوړونې د پروګرامونو غوښتنه کوي چې د اسلامي امارت په راتګ سره په هیواد کې ګڼ شمېر رسنیو د اقتصادي او نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي چې ورسره ډېری خبريالانو خپلې دندې هم له لاسه ورکړي دي. کرم خان سمسور، سکون رادیو.